ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم یو کیسه را یاده شوه. آیا تاسو خبر یې چې سوره توبه کې غزوه تبوک په اړه یو آیت دی او په دې کې ویل شوي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانان یو ځای نه تېرېدل. نو ځینې مسلمانان هلته نه وتښتېدل ځکه چې کافرانو په هغوی باندې تیرونه وویشتل. نو الله دې سورت په دې آیتونو کې ویل الا تنصروه فقد نصره الله. که تاسو نبی صلی الله علیه وسلم سره مرسته نه کوئ نو څه پروا نشته ځکه چې ما د مخه ورسره مرسته کړې ده. نو آیا تاسو پوهیږئ که تاسو به هغوی نه لاړ شئ نو الله به هم هغوی نه پرېږدي چې نعوذ بالله هغه به یوازې پاتې شي او الله به هم ورسره مرسته نه کوي. خو دلته خلکو ته دا ویل شوي دي که تاسو نبی صلی الله علیه وسلم سره نه ودرېږئ نو هغه ستاسو د مرستې ته اړتیا نه لري، خو حقیقت کې تاسو ته د هغې ضرورت دی. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین. نو دا سوره توبه کې راځي چې مکه په دې وخت فتح شوې وه. د ټوله ځمکه د مسلمانانو لاس کې وه او مسلمانان ډېر زیات شوي وو. خو بیا دلته څه وشول چې هغوی باندې تیرونه وویشتلی شول. نو ډېر خلک په اخوا دېخوا وتښتېدل، خو نبي صلی الله علیه وسلم هلته یوازې ولاړ و او ویل انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. په دې کې دروغ نشته چې زه د الله لېږلی نبي یم او زه د عبدالمطلب زوی یم. نو د جنګ میدان کې هغوی د اعلان کوو. نو موږ په دې نه پوهېږو چې هغه څومره زړور کس و او الله ورته څومره قوت ورکړی و. نو هغوی ویل چې راشئ زه دلته ولاړ یم، او که خلک هغوی سره مرسته نه کوي نو الله کله هم هغوی له یوازې نه دی پرېښی. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نو تاسو څه پوهېږئ چې دا هغوی سره اول ځل شوی دی. دې نه مخکې هم خلکو هغه یوازې پرېښی و. رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. مدینې ته هجرت نه مخکې د خلکو مسلمانېدو نه مخکې نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ابوبکر ته ویل غمجنه کېږه مو الله موږ سره دی. نو آیا تاسو دا پوهېږئ چې نبی صلی الله علیه وسلم سره دا اول ځل شوی دی؟ نو دلته الله د ټولو مسلمانانو ته دا زده کوي زموږ د طاقت خلکو په وجه نه دی خو د الله په وجه دی، او دا چې الله هغوی سره مرسته کوي کوم چې مخلصین وي، یعنی هغوی اخلاص لري او خپل ژوند په مقصد پوهیږي.